ډونالډ ټرمپ زموږ پلان دا و چې بګرام وساتو او 15 نورې اډې په بمونو والوزو. سلام، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په تړاو خپلو تازه څرګندونو کې ویلي پلان یې درلود چې بګرام هوایي اډه وساتي او هلته نورې پوځي اډې په بمونو ویجاړې کړي. نوموړي وویل غوښتل یې چې بګرام اډه چین ته د نږدېوالي له کبله ډېرو کلونو لپاره وساتي. د شنبې پر شپه پر اوسني ولسمشر جو بایډن هم سختې نیوکې وکړي او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بڼه یې هم وغندله. نوموړي وویل د پوځیانو دا ډول ایستنه د اوسنۍ ادارې د بېکفایتۍ تر ټولو وحشتناک مثال و. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې سنا مجلس ته د نوماند او خپل ملاتړي هارشل واکر په کمپایني غونډه کې وکړي. پخواني ولسمشر وویل موږ هلته یوه لویه او ښایسته پوځي اډه درلوده، میلیاردونه ډالر هم پرې لګولي وو، خو یوه شپه ورنه په داسې حال کې ووتلو چې ان څراغونه مو هم مړه نه کړل. آیا پوهیږئ چې زموږ ټول پوځي تجهیزات اوس د چا په لاس کې دي؟ د چین په لاس کې دي. نوموړي همداراز تور ولګاوه چې د ولسمشر بایډن ادارې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پرېښي دي.